کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ایمان راوړ او کلمه یې وویلې نو په هغه وخت اسلام لا ظاهره شوی نه و او مسلمانان به په پټه لمونځونه کول. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته وفرمایل چې ای د الله رسوله دا په پټه باندې به لمونځونه تر څو کوو؟ نبي هم د الله، کعبه هم د الله، خوښه دې نه ده چې بهر د ټولو په مخ کې ښکاره لمونځ وکړو؟ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې ای عمره ستا سره شاته جفت حضرت جبرائیل علیه السلام ولاړ دی او هغه هم ستا د خبرې تایید کوي چې څنګه ته وایې موږ تیار یو. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او امیر حمزه تورې راواخیستې او باقي ټول مسلمانان بغیر له تورو د هغوی شاته روان شول او حضرت عمر فاروق کوه صفا ته وخوت او اعلان یې وکړ که څوک غواړي چې د هغوی ښځې کونډې شي او بچي یتیمان شي نو رامخکې شي چې په چا کې همت وي. د هغه نه وروسته مسلمانانو په ښکاره ډول لمونځ ادا کړ او حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې لمونځونه مو مخکې هم کړي وو خو دا ځل یې ډېر خوند وکړ.